رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړ، مکه کې دعوت شروع کړ. نو ابوبکر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 3 کال یا 2 کال خو شاکه شو. هغه ایمان راوړو. ایمان چې راوړو دا به تقریبا چې رسول الله نبی کېږي 40 کلنۍ کې. نو ابوبکر رضی الله عنه به 10 شو دی خو شاکه. علما دا فرمایي دا کمال د شباب دی. 40 کال دا کمال د شباب دی، ځواني دی تکمیل شو. خو د ځواني په حالت کې دی ابوبکر رضی الله عنه تاول تصدیق کړ، یا رسول الله تا چې کوم دین راوړې په هغه زما ایمان دی، زه منم. کته ز اسمان ته تلم زه منم، کته ز زمکه کې ما زه منم، کته چې د سترګې پر هغه سي تر رسیدلم زه منم. ایمان دی اسباب ته زما ضرورت نشته ده، ستا خبره ته می ضرورت ده، ستا خبره ته می څه ده ضرورت ده. عمر رضی الله عنه چې ایمان راوړو دا د ځوانۍ په حالت کې، عثمان رضی الله عنه چې ایمان راوړو دا د ځوانۍ حالت و، علي رضی الله عنه د ټولو نه کشر، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ځوان دی، بلال رضی الله عنه ځوان دی، صہیب رومي دا ځوان دی. دغه رقم تمام ملګرو ته چې ګوري دار ارقام کې چې کوم ملګری دي عمار رضی الله عنه دا ځوان دی. ټول د ځوانۍ حالت کې یو څو ځوانان یو څو د طاقت والا خلک دا راجمع شو په دې باندې. حمزه رضی الله عنه ځوان دی، دا په دې باندې راجمع شو چې موږ د الله دین ته ودرېږو، موږ د الله څه کوو، د الله د دین ساتنه کوو، د الله د احکامو ساتنه کوو. زما عزتمندو علما د علي کې 10 کاله نو تیر شوي، 10 کاله چې دې ځوانانو دومره انقلاب راوسته، 10 کاله کې دننه چې د شرق نه واخله تر مغربه پورې اسلام خور، د چین د سرحدات نه واخله تر اندلس پورې د اسپانیې پورې اسلام خور دی. هارون رشید رحمه الله یو وخت کې اوریز ته مخاطب شي، اوریز ته ویلا ای اوریز ته چې چیرته باران کې وې کا او خراج به ما ته راځي، دا غزه عشر او زکات به ما ته راځي. تا خو ته چیرته باران کې عشر او زکات د زما ده، ان زما دا حکومت الله دومره پراخه کړی دی چې مقابل څوک نه لرم. د ټول انقلاب زما عزتمند څومره واغسته، 10 کاله وانه خسته، 10 کاله کې خلکو سا واخسته. هغه خلک چې خلکو په چپېړو کې د سا ایستله، 10 کاله کې هغه خلک چې د زخم د ګنډلې څوک نه و، 10 کاله کې هغه خلک چې پتنې جامې نه وي، 10 کاله کې هغه خلک چې د سورلۍ د پاره سره څونه هغه د محلاتو خاوند شو، هغه د قصرونو خاوندان شو، هغه د زمکو خاوندان شو. مخکې بل ته پته مو کڅوک را له کجوره راکینو بچ بشم د ولګې نه بمړ نشم. هغه په خلکو باندې بابونه مصرفول، هغه به خلکو ته چې د ډوډۍ ورکوي، لنګرونه ورکوي. رب العالمین زما عزتمند زموږ استاد یقین جوړ کړي په خپل مشرانو. زموږ استاد مشران څوک دي؟ صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین. اوس چې کوم مشرانی په دین کې زمونږ مشران دي، د عمر په لحاظ سره مشران دي، د الله دین ته ولاړ دي، ټول مشران خو نمونه صحابه دي او تابعین دي. رب العالمین دي موږ او تاسو ته د هغې په لاره کې کامیابي ښکاره کړي. نن زموږ او ستاسو ځوانانو انرژي په څه مصرفېږي؟ که زموږ دا ځوان تعلیم کوي دا د څه دپاره تعلیم کوي؟ چې زه خپل شهوت پوره کړم، خپل خواهشات پوره کړم. زما ځوان د دې دپاره تعلیم کوي، زما ځوان که پیسې وګټي نو د دې دپاره پیسې پیدا کوي چې زه خپل خواهشات پوره کړم. او که زما ځوان خپل صحت غواړي، هغه صحت هم دې له غواړي چې زه ډېر خواهشات پوره کړم. نو کله چې زمونږ او ستاسې بالفرض بدن کې طاقت دی، طاقت هم د خواهش شو، پیسه هم د خواهش شو، تعلیم هم د خواهش شو، نو دین کوم ځای کې پاتې شو؟ دین یو ځای کې پاتې. معرض دا کوو 10 کاله کې اسلامي انقلاب چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا کعبه کې مانځه ته نه پرېښوده، خلکو به لرې او پریوانونه او خوشین به راوړل او ډیرانونه به راوړل، په هغه به وراچول. که ته لا څوک چې دلته بدل عبادت کې او بدل منځ کې ارایت الذي ينهى عبدا اذا صلى. 10 کاله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو مشرق نه واخله تر مغربه پورې بل غږ نه غیر د دینه چې الله اکبر، بل نظام نه غیر د دینه چې د الله نظام، بل نظام نه، بل بارډر نو، بل رنگ نو، بل تپوس نو، او بل حیثیت او مرتبه نو غیر د دینه چې زه مسلمان یم. زه څه یم؟ زه مسلمان، زه کلمه وایم. داسې یو قوت و، داسې ورورولي وه، داسې یو نظام و، داسې یو ژوند و الله خلکو له ورکړی و. په څه باندې؟ د څو ځوانانو په قربانۍ باندې. هغه ځوانان چې هغې خواهشات نه منل، هغه ځوانان چې هغې رواجونه نه منل، هغه ځوانان چې هغې د چا خفګان د سره نه خفګان نه وی. مصعب بن عمر رضی الله عنه پلار او مور د ډېر نازولی ساته. ده په مکه کې داسې خوشبو استعمالوله چې خلک به ورته حیران، داسې لباس به اغوسته خلک به ورته حیران. کله ایمان راوړو
هغه پیسې بندې شوې ته بېدینه شوی نو بیا به بیچاره ځان پسې ټاټونه تړل بوجیګانې به ځان پسې تړلې خو دین د پرېښودو والا نه و دین کې چل ولته تیار نه و چې خیر دی زه به دا لږ دین به پرېږدم نو خیر دی دې ته نه و تیار او چې بیا کله وفات شو زما عزتمندو دومره د غربت حالت کې وفات شو احد کې شهید شم چې ده ته کم کفن رسېدلی هغه کفن د ده خپو ته نه رسېده او کله بیا سر ته نه رسېده د دغسې ځوانانو عزتمندو